د کابل ښار د اودخیلو په سیمه کې د جوانان بدر د بوکسینګ کلب استادانو او شاګردانو په ملي او نړیوالو سیالیو کې لومړي مقامونه ترلاسه کړل. د یاد کلب استاد نجیب الله الفت چې د EGC نړیوال سازمان په سیالیو کې ګډون کړی و لومړی مقام یې ترلاسه کړ. همدارنګه د دغه کلب دوه پیاوړو شاګردانو هر یو راشد خان هوتک د کابل ولایت د اماتور سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړی چې د کابل ولایت په کچه د سوک وهنې په برخه کې د 40 کیلو ګرامه په وزن سره لومړی مقام یې ترلاسه کړی. همدارنګه د یاد کلب بل شاګرد عدالت خان هوتک د ETFC او د EGC د نړیوال سازمان په سیالیو کې ګډون کړی و او لومړی مقام یې ترلاسه کړی و. د همدې بریاو له امله د افغانستان د سوک وهنې د ملي فدراسیون د لومړي مرستیال قاضي محمد فهیم احمدزي هوتک لخوا په ځانګړو مراسمو کې د ورزش یاد اتلان وستایل شول. د یادونې وړ ده چې د دغه کلب او څو نورو کلبونو د سپانسر چارې رئیس پیروز خان هوتک او یو شمېر قومي مشرانو لخوا ترسره شوي دي او د ستاینې په مراسمو کې ګڼ شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو او د سیمې اوسیدونکو ګډون کړی و. د جوانان بدر د بوکسینګ کلب مسؤل ښاغلی نجیب الله الفت وایي چې د عمر تر پای به د خپل هیواد د ورزشکارانو په ځانګړې توګه د خپل کلب د اتلانو لپاره خدمت کوي او په داخلي او بهرنیو سیالیو کې به د ګډون زمینه ورته برابروي.